په دنیا کې دوه داسې شیان دي چې هغې ته یوازې کتل هم ثواب او هم عبادت دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په دنیا کې یوازې دوه داسې شیان دي چې هغوی ته یوازې کتل هم ثواب او هم عبادت دی. پوښتنه مو وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو که څوک مسجد الحرام ته راشي او دلته کینی هیڅ هم ونه کړي یوازې کعبې ته وګوري دا هم ثواب او هم عبادت دی. او بل که د چا مور او پلار د هغه په شتون کې زړښت ته ورسیږي او دی هغوی ته په محبت ګوري دا هم ثواب او هم عبادت دی. سبحان الله. اوس چې د هغه دوستانو میندې او پلرونه په حق رسیدلی دي الله تعالی دې وبخي او تاسې ورته ښې ډېرې دعاګانې وکړئ او د هغه چا چې مور او پلار ژوندي دي د هغوی سره مینه او محبت وکړئ. دا د الله تعالی د رضایت سبب ګرځي. السلام علیکم.